زما دا خیال چې نن به څوک رانه شي خو دا پښتانه چې کوم دي نو په خپلې ژبې باندې ډېر مین دي. په دومره ګرمۍ کې هم د لرې لرې ځایونو چې راغلي دي نو د دې نه پته لګي چې یا خو د خان باچا نصرت سره ډېره مینه ده یا د محمد علي خټک سره او یا د پښتو سره ډېره مینه ده، ځکه چې په دومره ګرمۍ کې چې دوی دلته راغلي دي نو دې مطلب دا دی چې پښتنو کې لا دم شته او ډېر د خوشحالۍ خبره ده. ښه جي نو ما زه مشاعرې ته هم راغلی خو دا بس یو د غزل یو څو شعرونه رایاد شي تاسو ته، ځکه چې اوس مشاعره شروع ده نو خامخا چې پکې دا غزل دی چې مطلب دی چې ته چې نازونه ګام په ګام بدلوي، ته چې نازونه ګام په ګام بدلوي، ګیر یم دام کې سله دام بدلوي. ته چې نازونه ګام په ګام بدلوي، ګیر یم دام کې سله دام بدلوي، او زیر یې زما ایری ایری ځوانۍ ته، زیر یې زما ایری ایری ځوانۍ ته را باندې پام کوي که پام بدلوي. زیر یې زما ایری ایری ځوانۍ ته را باندې پام کوي که پام بدلوي. او ما د الفت په یو مقام ودروا، ما د الفت په یو مقام ودروا، سله په هر مازدیګر بام بدلوي. ما د الفت په یو مقام ودروا، سله په هر مازدیګر بام بدلوي. او بل شعر دی چې وی دی چې نه راځم رښتیا رانغلې، وی دی چې نه راځم رښتیا رانغلې، ګنې وعدې خو ته مدام بدلوي. وی دی چې نه راځم رښتیا رانغلې، ګنې وعدې خو ته مدام بدلوي. او نور شعرونه پکې دي خو زمانه هیر شوي دي. دا یو مقطع دی چې د مخ لتاو سیورې ته ځي مغمومه، د مخ لتاو سیورې ته ځي مغمومه، رڼا د زلفو په ماښام بدلوي. د مخ لتاو سیورې ته ځي مغمومه، رڼا د زلفو په ماښام بدلوي. ډېر مهرباني.